یو صحابی لګیا دی دعا کوي اللهم انی اسألک بانک انت الله لا اله الا انت وحدك یا حنان یا منان یا حی یا قیوم. داسې الفاظ هم دي یا حنان یا منان. حضور پاک او فرمایل وی دا خدای اسم اعظم دی واغشته دعا وکړه چې خدای پاک دې له قبوله کړي. د الله نومونه واله الله ته په پښتو کې ووایه. الله ولې په پښتو نه پوهېږي څه؟ یا الله ته حی قیوم یې خدای ته جم دی همیشه. یا الله د دنیا نظام تا قایم کړی. یا الله ژوند ته ورکې، الله مرګ ته ورکې، روزي رسان الله ته. دا د خدای صفتونه ذکر کړه چې الله خوشحاله شي. هلکه مونږ چې سورة فاتحه وایو څه وایو؟ الحمدلله رب العالمین. دا الله صفت رب العالمین. الرحمن الرحیم ډېره مهربان. دا الله صفتونه. مالک یوم الدین الله د قیامت د ورځې د جزا او د سزا د هغې مالک الله ته. او بیا وی ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ته عبادت کوم تا نه غواړم خدای. نو بیا وی اهدنا الصراط المستقیم، ما ته نیغه لاره وښیه. د خدای صفتونه بلاول کې د خدای صفت وکړه. څومره په پښتو کې چې د خدای څومره صفتونه دي هغه وکړه. او بیا وایي چې الله ګورې تا نه غواړم بل چاره نه غواړم. دعا بس صرف الله نه غواړي. دا توحید دی، بل چا نه به نه غواړي. زموږ دا طالبانو ته امور ما فوق الاسباب الله نه به غواړي او په زارۍ به او یو ټکی دی ادا چې که دا دی ووایي چې ربنا الله ای زموږ ربه ای زموږ ربه، نو په دې الله ډېر خوشحالېږي. زه د ربنا متعلق څه خبرې شته او بعضې پیغمبرانو پې سوالونه کړي دي. او راته انشاءالله العزیز په آینده جمعه کې ذکر کړم. الله یې زموږ ستاسو ټولې دعاګانې قبولې کړي.